کنداستا خور مزر میمنه شبر خود سمنگان جوش جان فاریا بیا بیا مطر حرکت کنم مطر 404 مطر پس از شاب بیا بیا بچیش مالا شده برو بچیشه برو پیش بره. نو د 2 تولو نه زیات مهر نشته دی 2 تولې سره مهر دی. دا داسې یو موقع ده چې دلته ټول هغه رسم و رواج او کلتور په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. دا پیلن چې موږ ولاړو موږ دا کوستاني وو ګور په نامه موږ یادېږو کوستاني وو او زموږ سره نورستاني هم شته ده لکه ماچمڼه او شیناګر. واده چې ته دلته یې نه ته دلته راغلی موږ څلور ډنګره لال کړي دي. ډنګر څه ته وایي؟ ډنګر غویانو ته وایي غویانو ته موږ غویانه لال کړي دي. زموږ د واده ورځ ده ډېر د خوشحالۍ احساس دی. خوشحالۍ احساس د واده یو خوشحالي بل هغه دوستان چې په کلونو میاشتو سره لیدل او نور کلي همدغه د واده په پلمه سره یو ځای راغونډ شوي دي. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي تاسې ټول به راترک روغ یاست. یو ځل بیا اظهار څلارځای ستاسې به درانه چوپړ کې او دا ځل هم د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ څخه په ټوله کې نن مې درته د ناړۍ ولسوالۍ د دودونو په اړه خپرونه راوړې ده چې تیار د ملګري زید ستومان او د هغې ورور روح الله ستومان واده ته راغلی یم. نو دا داسې یو موقع ده چې دلته ټول هغه رسم و رواج او کلتور په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. نو تاسې را سره د خپرونې تر پایه مل پاتې شئ. د واده چارې دغه دی نو په پیلېدو دي او په ټوله کې نو نن ډېره خوندوره خپرونه ده ځکه یو خو د ملګرو خوښي ده او د دې ترڅنګ د دې سیمې د مشرانو قومي سپین ږیرو او د ځوانانو سره به د دې سیمې د کلتور په اړه خبرې کوو. نو ملتیا را سره وکړئ. لیدونکو د همدې سیمې یو مشر مې ترڅنګ ولاړ دی چې دی هم په دغه واده کې ونډه لري.
نو دی به راته د همدې واده او د دې سیمې یا د نړۍ په اړه باندې معلومات راکوي. لومړی کې خو کونړ ټي وي دی مشره، ستړي مه شئ تاسې. ډېره مننه. کونړ ټي وي لیدونکو ته به خپل نوم ووایي، ځان به ورته معرفي کوي. زه عبدالقاهر د عبدالباقي زوی د دې خورایینو واده ده زما په دغه کلي کې. دا دواړه زما خورایینه ده او د دواړو نکاح ده، واده ده. دغه رواجي زمونږ د نکانۍ نه د ډېر نکانۍ نه دغه زمونږ رواج ده. خپل د وس مطابق مونږ یا یو ډنګر یا دوه ډنګره یا درې ډنګره پخوا د څارو کار و، د سرلو کار و، د 1400 د 1500 پورې م دغه کړی. اوس دغه ډېر شوی ده، پرسونل ډېر شوی ده. نو په دغه باندې مونږ اوس د ډنګرو نه خپل د کمزورۍ په دغه باندې اوس دغه مراسم مونږ دغه کوو او دغه د واده دې خبرو ته به هم راوګرځو کاکا. خو لومړی د دې سیمې د قومي لحاظ باندې معلومات راکړي چې مثلا تاسې خورایینه مو د دې سیمه کې ډېر کم قوم میشت دی او کومه ژبه د پښتانه دي یا نور کم قومونه پکې ژوند کوي، معلومات مونږ دا پیلن چې مونږ ولاړو مونږ دا کوستاني وو، ګور په نامه مونږ یادېږو، کوستاني وو. او زمونږ سره نورستاني هم شته ده، لکه ماچمڼه او شینګر. زمونږ سره په دغه علاقه کې ګوجر هم شته ده، لکه چونګله، سامیرک، پورې غاړه خونانو، انچاګل او پورې غاړه ټینکاباد، دا زمونږ سره دلته موجود دي. او دغه لر طرف ته نانګل، شامسیر او ښکته ساو، دا زمونږ سره په ګاونډ کې دي. او مونږ چې پخپله یو مونږ کوستاني وو، د ګور په نامه مونږ یادېږو. کاکا جان په کلیوالي سیمو کې او دا ډول سیمو کې هغه ډېر غریبانه واده چې د ښار په پرتله باندې تاوان ډېر لري، ځکه چې ډېر زیات مالونه او یا څاروي پکې حلالېږي. دلته بیا څه کیسه ده په دغه کلي کې؟ مونږ هم دغه ته بس دغه کار کوو، که رسو که نه رسو خپل د وس مطابق ننني څلور ډنګر ننني واده چې ته دلته یې نه دلته راغلی مونږ څلور ډنګر حلال کړي دي. ډنګر څه ته وایي؟ غویانو ته وایي، غویانو ته مونږ غویان حلال کړي دي چې یو غوی و او درېیم غوا اخیستی دي، دا ملالې کړی دی. او بس څلور مالونه ملال کړي دي. او څاروي مونږ سیرلو ته وو او ډنګر دغه غویانو ته وو. ډنګر غویانو غواګانو ته وو، ځکه چې دلته د میخو دغه نشته ده، رواج نشته ده د میخو قانون. وختته ښارونو کې میخې ملالېږي، څنډګانې ملالېږي، زموږ صرف د ډنګرو دلته دغه ده د غویانو. د ورځې ډوډۍ څه وخت سټارټېږي چې میلمانه؟ بس چې کله مونږ واده راورسو د 11 نه سټارټېږي، د مازدیګر 3 بجو 4 بجو پورې خپل د وس مطابق ډوډۍ مونږ ورکوو. ډېره مننه کاکا، سلامت اوسئ. مننه ستاسو نه چې دونه مونږ سم برخه واخیستله، ستاسو نه ډېره مننه. کور ودان کاکا. درنو لیدونکو د دغه مشر خبرې تاسې واورېدې. له هغې وروسته یو بل ځوان مې تر څنګ ولاړ دی چې دې سره هم غږېږو. لومړی کې خو ستړي مه شئ. خیر اوسئ، ډېره مننه. ستاسې په راتګ ډېر زیات خوشحاله یو او خدای پاک مو هر کله راوله. ستاسې قدمونه زموږ په لیمو او ټول زموږ خپلوان او دوستان او دغه
زموږ د کورنۍ ټول فیملي چې دی هغه خوشحاله دي چې ستاسو غوندې یو لوی شخصیتونه دلته زموږ مخې ته ولاړ دي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان خوښۍ دې لا ډېرې شي چې موږ هم بار بار راشو دغه سیمو ته. مننه. خوشحاله اوسئ. لیدونکو ته به خپل ځان معرفي کړئ چې شاید ډېر دوستان مو وپېژني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حکمت الله حضرت زی دی او د کونړ او د نړۍ دغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او 14مه پورې تعلیم دی ویشي او خپله دا چې واده دی او د واده اړوند پوښتنه به وکړو لومړی کې چې خپله مو واده کړی کو مجرد دی؟ کړی مې دی. واده دې کړی مې دی او تقریبا 4 بچو پلار یم. 4 بچو. ماشاءالله. نو په ټوله کې دوستانو مجردان مې نه خفه کېږي خو دا ډول خلکو سره بیا خبرې کول یو څه ستونزمنه وي ځکه ودونو والا ډېره تجربه حاصله کړې وي د ژوند څخه. بېګا په مشاعره کې دوستانو دلته عموما په کونړ کې او بیا په دغه ولسوالیو کې اوس داسې رواج دی چې د نکریزو شپې او کیک مراسم او پروګرامونه تر ډېره ختم شوي دي او یا په دغه سیمو کې بیخي نشته. نو دلته د مشاعرو پروګرامونه ترسره کېږي چې بېګا هم په دغه پروګرام کې ډېره یو خوندوره مشاعره وه. د مختلفو کلو دغه ځوانانو پکې ګډون کړی او موږ ورته د اسداباد څخه راغلي وو. شعرونه وویل شو، ترنمونه وویل شو او دغه بنډار په ټوله کې ډېر زیات خوندور راغی. نو ورور پکې یو تمثیلي پارچه غونته وړاندې کړه چې ډېره زبردسته وه. نو په دغه خاطر اوس مو ترې خواهش دا دی چې د کونړ ټي وي لیدونکو سره هم شریکه کړئ. خیر اوسې ډېره مننه. هغه خو بېګا ما په داسې یو سیستم باندې وړاندې کړه چې هغه د غونډې ټول ګډونوال لږ داسې نارامه غوندې و پوه شې. نو موږ خو ورته مخصوصا ښایسته ډوډۍ ورکړې وه خو لیکن ډوډۍ به بیا فکر کوم ازمه شوي وو نو وږي شوي وو بیا ویده شوي وو پوه شې. د خوب هم لکه 2 بجې وې 3 پورې شاوخوا. نو هغې کې ما په دې خاطر وویل چې ما شیان ورته زه یاد کړم چې مطلب اوس هم زما سره ډېر زیات لیدونکي د نړۍ دي دا مهال زموږ ویډیو ګوري. لیدونکي داسې نارامه ناست دي خاموش دي. نو هغه شیان خو موږ نه دي پخ کړی. نو هغه بېګا ما تمثیل کې وویلې پوه شې روش پلاو قابلي برګر دغسې نه که نه همغه سټایل کې. کوم سټایل کې؟ ګوره هېڅ ستونزه نشته د ویګاني په پرتله ډېر کم خلک دي. همدغه د هوټل شاید درته بیان کړم که نه هوټل وګوره هغه موټرو والا موټرو هغه صحیح ده که هوټل هغه موټرو هغه صحیح دی ځه په همغسې سټایل کې خیر داسې لږ راځي هغه خپل سټارټ اخلي هم ستونزه نشته. لالا اجازه ده بیا منوس کان دوستا خور مزار میمنه شبر خون سمنگان جوز جان پاریا بیا بیا مطر حرکت کنم مطر 404 مطر 5000 بیا بیا بچیش مالا شده برو بچیش برو پیش بره بس دیگه ډېر خوندور ډېره مننه ډېره مننه کور ودان. لیدونکو دلته نو یو دود بل دا دی چې یو ځان ته ځئ کې کټونه اچوي او دغه کوم 3 مالونه یې حلال کړي دي نو دغه ټول دلته دغه غوښه یې ترتیب کړې ده او د دې ځایه غوښه ده ښکېده چې نور څه ډول کوي زه هم نه پوهېږم. راځئ د دغه خلکو به یې وپوښتو تاسې به هم پوه شئ او زه به هم پوه شم. نو سلام علیکم کاکا اجازه ده؟ نو په واده کې خوندور ځای همدا یي که نه دا د غوښې ځای دا مایک بر همداسې لاس کې نیسي هم ونیسه. ښه کاکا جانه نو موږ دغه ځای ډېر په سخته پیدا کړو د ډېرو خلکو نه داسې بېطرفه دی وجه څه ده؟ وجه خو دا ده چې دا که اوس بیرون داسې په ښکاره میدان لکه دا نور دیګونه چې باندې وو که دغه شان دا هلته په دغه کې وي نو دا یو ټوټې هم نه پاتې کېږي ټول بس چور دی وار یو به راځي او لاس به کوي او وړي به او دا نو مخلوق دی د نړۍ ولسوالۍ ډېر مخلوق ګڼ مخلوق دی درې کې پرتې دي او د وطنوالو د دغه کلیو د خلکو مینه ډېره ده بس ټول مینه ډېره ده ټول د همدغه شي سره مینه ده. بلکې او غوښه خو بیا د چا به غوښه خو بس دغه غوښه هم د میده کلي هم ده نو بس د خیره سره اوس ودونه راغله اوس به د خیره ډوډۍ چالان شي او بس. دوستانو کاکا جان په دغه واده کې د غوښې مسؤل دی
نو کاکا جانه د دې ناړۍ ولسوالۍ نه تنه چې دا یو واده یا نن ورځ چې کوم واده ترسره کېږي عموما دغه د ودونو د رواج په اړه یا د کلتور په اړه راته لږ لنډ معلومات راکړئ. نو د نړۍ د ولسوالۍ د ودونو رواج او کلتور خو دغه دی چې بس دغه واده دغه شي او راځي دغه واده چې ننه باسي نو بس بیا ډوډۍ چالان شي او ډوډۍ وخوري نو بس هر یو بیا په خپله مخه باندې ځي. نو کلتور او رسم و رواج یې دا دی چې پخوا خو ډېر دغه و دا رواجونه ډېر سخت وو نو اوس په دغه کې دغه رواجونه لږ داسې دغه محدود کړي دي لکه دغه وریځان لیږل او داسې دغه جامې کول او دغه شیونه چې اوس بلکل ښه شوي دي دومره څوک توجه دغه ورته نه کوي. او د دې ځای د خلکو خپلوینې څه ډول دي؟ مثلا زیاتره سیمو کې خلک ډېرې لرې خپلوینې کوي یا پردو خلکو کې کوي بعضې سیمې بیا داسې وي چې په خپلو کې سره خپلوینې کوي تره لور او دغه شیان د ماماګانو سره ترونو سره ترورینو سره دغه شیان خپلوینې کوي. ستاسې دغه سیمه کې څه ډول کیسه ده؟ نو زمونږ په سیمه کې هم دغه ده چې خپل مابین کې خپلوي چې کوي نو بس ډېر اسانه طریقه باندې دغه کوي او بس ټول دغه د لور د کور د طرفه ټول مصارف لکه هغه خپل لور دپاره کوي او بار ته چې وځي بار ته چې وځي هم یو څه لږ داسې سختېږي مجبور یې چې د خپلې سیمې رواجونه نهایتا لکه آخري دغه مهر دغه چې دی که نه نو د 2 تولو نه زیات مهر نشته دی 2 تولې سره مهر دی. په افغانستان کې زیاتره وخت کاکا جان پیسې خلک اخلي په مهر کې دا کیسه دلته شته دلته نشته پیسې بس همدغه څه ډول کار دی ستاسې په نظر؟ بس دغه پیسې خو داسې دي چې دا خو حرام دي چې ته د خور او د لور په سر لکه د یو بوزي او د مال غوندې خرڅوي او پیسې سود کړي او بس بیچاره لاړ شي نو په کم منطقو باندې وګرځي څوک مړه او څوک ژوندي او ودونه بس ارمان یې په زړه کې پاتې شي نو دلته داسې یو بوج دغه کوي چې هغه د میړه کور هغه وکولی شي چې هغه ادا کړي نو ډېر په اسانۍ باندې دلته دا رسم و رواج ترسره کېږي. کاکا جانه په زیاتره سیمو کې ستاسې غونته مشرانو قومي شوراګانې یا دغه د قومي مشرانو یو تړی ښي په کلو کې د ماشومې نجلۍ یا د کوچني هلک د نکاح مخنیوی کوي. په زیاتره سیمو کې اول خو د دولت کار دی حکومت یې مخه نیسي خو زیاتره سیمو کې دغه تړی ایښودل شوي ستاسې په دغه سیمه کې هم شته دی؟ زمونږ په سیمه کې هم دغه تړی دغه کړي دي شوراګانو فیصله کړې ده او دغه 15 قومونو شوراو فیصله کړې ده او بس دغه په بدو کې ورکول او دا شیونه بیخي د منځه وړي دي ختم شوي دي. نو کاکا جانه دا چې غوښه هم دومره محفوظ ځای ته راوړې اوس به موږ ته اجازه وي ځکه موږ خو په ډېر په چل هنر دا ځای پیدا کړو اوس خو به یې موږ خورو که نه اوس د خیره سره چې کوم چې شمزلۍ همغه واخلئ ته به یې په خپل زړه راکوې که نه هغسې خو موږ وکړله بیا خو ونه شوه. کاکا جانه زما په کمرمین او په ما اوس څه پیرزو کوي؟ بس په تا باندې به انشاءالله چې تاسې دې منطقې ته داسې دردسته منطقې ولسوالۍ ته راغلي وئ نو زمونږ د لاسه چې کوم همکاري انشاءالله تعالی تاسې سره کوو او اوس په غوښه کې چې کوم چې شمزلۍ نو کوم چې شمزلۍ بس انشاءالله تعالی چې همغه به درته غوښه هم چې پوختی خورئ نه دغه نه دومره به موږ ونه شو خوړی کاکا دا نمایي که دا هم فقط د څکې په خاطر باندې چې یو خو لیدونکي دغه په دغه کوم کلتور چې دی دا به ژوندی بڼه راته وړاندې کړو دلته نو که واسطه وه خو غوښه ترلاسه کولی شو که نه وه نو یوازې په ډوډۍ کې یو ځل ترلاسه کولی شي همداسې وایي کاکا هلکه دا واخله کمرمینه چې بیا ګیله ونه کېږي. دوستانو نو په ټوله کې نه یوازې په نړۍ کې په ټول کونړ کې ډېر ښکلي رواجونه دي او دغسې قومي مشران سپین ږیري دي الله تعالی ټول عمر موږ ته او پښتنو ته او کونړو ته ژوندي لري چې ډېرې ښې تړې ایښي دي ځوانانو ته ډېر زیات سهولتونه رامنځته کړي دي او ځوانان په ودونو نکاحو کې هېڅ نه پازاویږي بلکې د هېڅ نه نوي خبر او بس یوازې د نکاح په ټیم کې راشي نکاح یې وتړل شي او خلاص خیر خبره. نو تاسې را سره مل پاتې شئ زه به د واده البته دغه 2 ورونو واده دی نو دواړو ورونو خواته به ورځو 2 شازلمي دي د واده هغې سره به هم خبرې کوو او د واده نوره ننداره به هم کوو.
راسته بروش پلاو قبلی برگان سوپ چکن پلاو چکن ډی چنکه شابه ورونه شابه دا د څه کې ستومان صاحب واده ته راغلي یو. السلام علیکم. بس ډېر ډېر دې مبارک وي ورور. مان صاحب تا ته هم د ډېر ډېر مبارک وي. کې به نو زه به له تاسو سره یو څو خبرې وکړم په اجازه مو. لومړی به یې د لالا نه پیل وکړو. صحیح ده ستومانه؟ مشر ستومان صاحب دوستانو دا دواړه د واده شازلمي دي. زموږ خوږ ملګری ستومان صاحب او همدغه راز د دی مشر ورور نو نن یې ګډ ودونه دي او د لویې پرېکړه یې کړې ده او نن په ټوله کې د دوی لپاره او د دوی د کورنۍ لپاره ډېره بختوره ورځ ده. لومړی کې کونړ ټي وي ته ستړي مه شئ. مننه ښه روسي له دما طریقه تعالی او د ټي وي لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ. ډېره زیاته مننه. لومړی کې به خیر ته مشر لالا مې خو د کونړ ټي وي مینهوالو لپاره پوښتنه وکړم چې په نن ورځ څه احساس لري؟ نو طبعا ژوند کې یوازینۍ خوشحالي چې انسان ته رسېږي هغه واده وي. ګډ ژوند پیلېږي نو طبعا چې سړی ډېر خوشحاله وي. مجردانو اورئ خوئ مقصد یاد یې ساتئ. بیا به راته د ناړۍ ولسوالۍ طبعا د قومي مشرانو نه خو مې ډېر وپوښتل د یو ځوان په توګه او دا چې ستا خپله واده دی نو د بل هر چا نه ته ډېر پوهېږي چې دلته زموږ په سیمه کې رسم و رواج کلتور څه ډول دی. د واده د کلتور په اړه لنډ معلومات راته راکړئ. د نورو پرتله زموږ د ناړۍ ولسوالۍ دا کلتور چې دی هغه د واده پروګرامونه چې هغه لږ مختلف وي. اوس که زموږ ځان ته قوم دی ګور په نامه او لومړی واده چې دا نیکا پروګرام دی هغې کې مهر یا 2 لکه 1 لک دې تر څنګ یا سره 1 توله 2 تولې ږدي او دې تر څنګ هغه سامان چې کوي هغه د ښځې طرف هغه کوي او دونه بوج په هلک باندې نه راوړي هلک په کور باندې. او نورو رواج همدغه یې چې خلک راغونډ کړي خپلوان د نږدې خپلوان یاران دوستان راغونډ شي او 2-3 ورځې ښه په میله باندې تېر کړي. نو مجردان چې دا مهال تا ګوري څه پیغام ورته لري؟ زه خدای د هغوی زړونه خوشحالیانې او هغه زړونو کې چې کار مارونه دي هغه هم ورته پوره کړي. هغه د منیر یو شعر دی وایي چې چا چې واده کړی دی بدې کړي او څوک چې واده نه کوي ښه نه کوي. نو نه پوهېږم تاسې اوس بد وکړه که ښه مو وکړه. تر اوسه پورې پاتې نه ده نو. ډېره زیاته مننه. وروستیو کې لیدونکو ته کوم پیغام لرئ مهرباني؟ او زما د طریقه پیغام همدغه ده چې ټول افغانان باید یو اتفاق اتحاد او مینه ورورۍ کې ژوند تېر کړو او دغه نفرت دا باید له منځه یوسو. ډېره مننه. را به شو کشر ستومان ته. دا به لږ ډېر وچېړو ځکه چې دا یې زموږ ملګری دی ور رقم ګپ مو ورسه ازاد دی نو لالا څخه نزاکت کوو. ستومان ستړی مه شي کونړ ټي وي ته. ډېره زیاته مننه ارمان صاحب کوم ودان چې په خپل مبارک قدمونو زموږ ښاري ته الله ښکلا ورکړه. همدغه ستاسې د ملګرو دوستانو راتګ و چې زموږ د خوشحالۍ شېبې له چنده زیاتې شوې او خدای مو راوله همیشه راسې. ډېره مننه. ډېره مننه ستومان کو رښتیا ووایم ستاسې خوښۍ ته زه ډېر زیات خوشحاله وم او ملګرو به هلته مشوره کوله چې کله به د ستومان د واده دغه بختوره ورځ را رسېږي چې تر څو موږ ناړۍ ته ځو پلانونه مو جوړول ډول ډول خو بالاخره راغلو دغه دی ناستې وو هغه ورځ مو راورسېدله. تا نه به م پوښتنه وکړم چې ته څه احساس لري؟
واقعیت چې انسان چې ژوند کې ډېر ارمانونه هیلې ارمانونه لري د هغې څخه یو واده هم دی چې نن زموږ د واده ورځ ده ډېر د خوشحالۍ احساس دی خوشحالۍ احساس واده یو خوشحالي بل هغه دوستان چې په کلونو میاشتو سره لیدل او نو کلي همدغه د واده په پلمه سره یو ځای راغونډ شوي دي او خنداګانې دي او ګپې شپې لکه یو ځای مجلسونه ناست دي واقعیت چې هغه ملګرو مینه ما وکتله د مختلفو سیمو څخه راغلل د هغو مینه احساسات زموږ د خوشحالۍ په اړه چې موږ وکتل نو هغه زموږ ښادي ډېره دوه چنده رنګینه شو لا خوشحالي موږ ته احساس ډېر زیات خوشحاله یم ستومان مشر لالا بیخي نارمل دی لکه بیخي عادي چلند کوي ته داسې ډېر خوشحال یې لکه اول ځل چې دی څه کیسه ده خبر همدا ده اول ځل دی واده په خپله خوښه دی او د کورنۍ په خوښه خپله خوښه هم وه او د مور پلار خوښه هم وه دواړو په خوښه دی بختور یې داسې ډېر کم پیدا کېږي چې د دواړو خوښه دی برابره وي داسې ده که نه مجردانو ته ته څه پیغام لري مجردان واده وکړي که ونه کړي مجردان ته هم پیغام دا دی چې اول لومړی مجردانو ته هم دغه پیغام دی چې کوژده وکړئ د کوژدې څخه وروسته خپل په خوښه باندې کوژده وکړئ او د کوژدې څخه وروسته نو نوی ژوند یعنې واده وکړئ ځکه دغه د مجردۍ کړاو څخه موږ ځان خلاص کړو تاسې هم ځان خلاص کړئ مجردانو یو خبر درته وکړم یو کال پس به ستومان وي نور نو تاسې سره پوه شئ ستومان ډېره زیاته مننه وروستی کوم پیغام لرئ مهرباني مننه ارمان صاحب ټولو لیدونکو ته پیغام دا دی چې 2 ورځې ژوند دی په مینه محبت یې تېر کړئ یو بل ته مینه ورکړئ بنډارې وکړئ چکرې وایي یاران دوستان دغه ژوند چې دی په نفرتونو باندې نه ارزېږي یو بل ملګرو سره خپلې خوشحالیانې شریکې لکه څنګه چې ستاسې غونډه کې ملګري زموږ خوشحالۍ ته راغلل او زموږ خوشحالۍ څو چنده زیاته کړه نو تاسې هم یو بل ته مینه ورکوئ محبت ورکوئ ښه وختونه د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله ډېره مننه تاسې دواړو ته په وروستیو کې زه زما د ملګرو لخوا او د کونړ ټي وي لیدونکو لخوا ځکه دغه ستاسې واده خو رسنیز شو ډېری دوستان به یې ګوري د ټولو لخوا درته مبارکي وایم او هیله مې هم دا ده چې ګډ ژوند په خوښیو تېر کړئ داسې نه چې یو کال پس ستومان یې وهي نو هغه خو مسې شوخي کوله درنو لیدونکو دا په ناړۍ ولسوالۍ کې زموږ د ګران ملګرو ودونه و چې ما یې درته په کلتوري اړخ باندې دغه خپرونه ترتیب کړه او په ټوله کې زه که د کونړ هرې سیمې ته تللی یم او بیا دغه شیان کلتوري خپرونه مې جوړه کړې نو یوازینی پیغام به پکې د مینې یووالي او محبت وي او د پښتنو دغه ډول مینه به وي چې د ډېرو لرو پرتو سیمو نه خلک یوازې یو د دغه یوې ورځې لپاره دغه د واده ورځې لپاره راغلي دي او دغه خوښي یو ځای لمانځي دا فکر کوم په نورو ټولنو کې به دا ډول کارونه ډېر کم وي او یا به بیخي د نشت سره مخامخ وي نو په هر حال خبرې ډېرې اوږدېږي ځکه خوښي ده او څومره چې ډېرې خبرې کوو لا ډېر خوند راکوي دغه خپرونه ډېره اوږدېږي په همدې ځای به یې راټوله کړم تر بیا چې اظهار سلارزی ستاسې په ګرانه چوپړ کې درېږي د یو سوکاله آباد افغانستان په هیله او د مجردانو د راتلونکي په هیله خدای په امان